سلامونه ملګرو، لکه چې درته ویلي مې اوس د کلسیم یا د کلیسو چې په روم کې دی د دې منځ ته راننوتلی دننه دا یې د نننۍ برخه ده او لکه چې درته ویلي مې وو دلته تقریبا شاوخوا 2000 کاله مخکې د روم د امپراتورۍ د پیدایښت په مهال دا ځای جوړ کړی و او له هغه نه وروسته بیا شاوخوا 10 کلو کې دا بشپړ شو. د سټیډیم غوندې شکل لري، ګردی بیضوي شکل لري او په دې کې د ننه شاوخوا 80,000 کسان به ځایېدل په هغه وخت کې. دا د میلادي کال 80 کال کې پیل شو او په 80 کې جوړښت پای ته ورسېده. د بېلابېلو هدفونو لپاره کارېده او د ګلاډیاتر فلم مو که لیدلی وي هلته ما مخکې درته ویلي وو چې دې ځای کې به یې مثلا دلته دغه کوټنۍ چې تاسو ګورئ یا دغه کوټې دي په اصطلاح د دې لاندې به ځناورو خصوصا زمری به یې راویسته له یوې خوا به وو له هغې خوا به یې مثلا زمری راویسته د دغو کوټو نه پاس او دغه سپینه برخه چې ښکاري دا همغه میدان و چې په دې میدان کې به بیا سره جنګېدل مریی او زمری په جنګ به سره اچول او په دې خوا کې دلته چې تاسو ګورئ نو طبیعي ده چې په دغو ځایو کې به خلک ورته ناست وو، ننداره به یې کوله او له دې خوا به له دغې خوا نه به بیا نو مریی ورته راووت او له هغې خوا به زمری راووت او دوی به په دې میدانۍ کې یو بل په ضد باندې به جنګېدل. نو دا خو یو هدف و. نور هدفونه یې دا و چې دلته به غونډې کېدلې، مذهبي مراسم په ځای کېدل او په عین وخت کې به دوی خپل جشنونه هم دلته لمانځل. بیا د وخت په تېرېدو سره بدلونونه پکې راغلل. په 480 هجري په 480 میلادي کال کې اور ولګېده او دې ځای اور واخیسته. وروسته بیا جوړ کړه او په مرمرو باندې اصلا په ابتدایي شکل یې په مرمرو باندې پوښل شوی و او هغلته پاسې تاسې ګورئ اوس هم د مرمرو ډبرې ښکاري وینې په هغه سر کې هغه سر کې د مرمرو ډبرې اوس هم معلومیږي. هغه د پخوانیو وختونو نه پاتې بیا د مرمرو ډبرې لرې کړې دی او اوس یې دغه د همغه پخوانی شکل ورکړی دی. په پخواني شکل باندې اکثره ځایونه پاتې دي او دا د نړۍ د 7 عجایبو نه شمارل کېږي. نړۍ خو تاسو ته معلومه ده چې د تاج محل په ګډون 7 عجیبه یا عجایب لري، عجیبه ځایونه لري چې یو هم همدغه کلسیم دی یا دغه سټیډیم یا امفي تیاتر چې دوی ورته وایي تیاتر دا دی. اوس د تاریخ برخه ده او سیلانیان راځي. دا خلک د تاریخ نه بله ګټه دا کوي چې یو خو تاریخ ژوندی ساتي او دویمه ګټه دا ده چې د خلکو نه پیسې اخلي. سیلانیان خورا زیات خلک ورته راځي سیلانیان او په دې توګه د حکومت بټوې ته هم ډېرې پیسې ورځي. په میلیونونو خلک په کال کې ورته راځي. دا اوس یې ګورئ وسرله دی چې موسم هم نه دی، د مارچ لومړۍ نیټه ده خو بیا هم خلک ورته را روان دي او یو ټیکټ یې په 100 یورو دوی خرڅوي او دلته بیا په څنګ کې نور ځایونه دي هغه به هم در وښیم. د هغوی دپاره هم ټیکټونه دي او خلک راځي او اخلي. یو خو دا چې د دوی تاریخ ژوندی پاتې کېږي، خلک یادوي، په کتابونو کې لولي، بیا ماشومان او د ښوونځي زده کوونکي او نور سیلانیان، مؤرخین، لیکوالان دلته راځي او هغه څه چې دوی لوستي دي هغه عملاً ګوري. نو کېدای شي تاسو په فلمونو کې یا په کتابونو کې یا په تاریخونو کې د روم امپراتوري لوستي وي او دا د روم د امپراتورۍ یو مهم سمبول دی. دلته د روم په مرکز، البته د روم په زړه کې دی، د ایټالیا پلازمینه. نه